د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د وسلوال پوځ لوی درسیز قاری فصیح الدین فطرت وایي د هیواد له ارضي تمامیت څخه د دفاع لپاره پیاوړې او مجهزه اردو جوړوو. نوموړي زیاته کړه اسلامي امارت د پردیو فرمایشونه نه مني. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کابل کې د مور او ماشوم روغتون د پرانیستې په مراسمو کې ویلي چې ټول افغانستان کې له نیمې پیړۍ جنګ وروسته سوله راغلې. نوموړي زیاته کړه افغانستان کې نور له قانون څخه لوړ کس نشته. د عامه روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد د مور او ماشوم روغتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل اسلامي امارت له خپلو ولسونو سره کړي ژمنې عملي کړي دي. نوموړی زیاتوي تېرو 2 کلونو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې 300 روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي. د ملي راډیو تلویزیون د ټولنیزو رسنیو او بشري سرچینو د بسونو لپاره د نویو کارکوونکو د استخدام ازموینه واخیستل شوه. په کابل کې د انسان تختونکو له منګولو یو ماشوم ژغورل شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد ددران وایي چې په کلکان ولسوالۍ کې یو ماشوم د انسان تختونکو له منګولو ژغورل شوی او په تړاو یې 3 تنه نیول شوي دي. کابل ښاروالۍ وایي د شپږمې ناحیې په شلم ګذر کې د څو کوڅو او یو لختي چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د کابل مزار شریف په لوی لار د میوو پلورونکي وایي چې د لوی لارو د ډاډمن امنیت له امله یې کاروبار ښه شوی دی.